السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. غاخونو بحث ترازو د غاخونو بحث د هر بالغ انسان په خوله کې دوه دیرش غاښونه دي. بالغ انسان، کامل انسان چې کله پیدا کیږي د هغې ټول اندامونه په یو خاص تناسب باندې غټیږي. څومره چې الله تبارک وتعالی د دې هغه سیستم جوړ کړی په یو تناسب باندې غږي. که ټول داسې ډېر غټېدلی نو بیا به کله کله ځینې غیر معتدل اندامونه د انسانانو به تاسو لیدلي وي. د چا سر خپل حد نه زیات غټ وي نو هغه روغ نه وي. یعنې سر په غټېدو نه ده چې سر ډېر غټ وي نو هغه به د ډېر کمال سړی وي. خو که روغ وي نو صحیح ده، او که نه اکثر داسې نه کېږي. یعنې دلته د الله تعالی د ټول اندامونو په یو خاص تناسب باندې روان دي چې څومره ورته ضرورت ده. اوس لاس دومره لاس وي د هغې نه ګوره بس تا 1 متر لاس جوړېږي. خو که دا 1 متر د سړي دا پوزه غټېدلی که نه نو بیا به څه چلو، یا که دا غوږ 1 متر ځوړند دی نو بیا به څه چلو. خو دا د الله تعالی خلقت ده. یعنې هر اندام په خپل تناسب باندې څه کوي، وده کوي. یا که دغه غاښونه به زمونږ باندې لګیا یو که نه، اوس که د غاښونه هم د لاس په اندازه څومره چې لاس غټېدی همدومره د غاښونه غټېدی که نه نو څه حال به و. همدې وجې نه دا د الله تعالی یو نظام ده، خلقت ده. د انسان چې اشرف المخلوقات ده او فی احسن التقویم چې پیدا کړی ده که نه، دې کې د هر اندام د هغې تناسب د هغې باډي د هغې ته په کتو باندې الله تبارک وتعالی ورته مغه اندازه باندې لاس، مغه اندازه باندې پښه، مغه اندازه باندې هر چا د بدن سره په تناسب باندې الله تبارک وتعالی ورته وجود ورکوي. او همدغه شان د انسان په وجود کې دا غاښونه چې دي دا هم یو عضو ده د انسان په وجود کې، دا هم وده کوي. کله چې د انسان نور اعضا تکمیلیږي، نور وجود تکمیلیږي، دا هم یو عضو دا هم تکمیلیږي. خو چې کله تکمیل شو، یعنې تکمیل انسان د کامل انسان چې د هر بخش نه مکمل شوی وي، د دغسې انسان په خوله کې به 2 دیرش غاښونه وي که نه. اکثرو خلکو په خوله کې 2 دیرش نه وي بلکې 28 شي. څوک چې مکمل شو نو هغه بیا څو وي، 2 دیرش. په دغه 2 دیرشو کې 2 جامې دي نو 14 پاس 14 لاندې. د مخامخ غاښونو نه به شروع کړو. دا مخامخ چې اول را پیدا کېږي، اول را شنه کېږي، دې ته ثنایا وایي. علیا او سفلا پکې دي، پورتني او ختني. پورتني او ختني په ټولو کې شته. رباعیات علیا او سفلا، انیاب علیا او سفلا، ټولو کې. خو یوه خبر هم دا اوس نه یاد ولرئ چې په مخرج کې یا د حرف په ادا کېدو کې ټول غاښونه چې کاریږي نو علیا دي. پورتني غاښونه کاریږي، لاندني غاښونه نه دي یاد شوي بغیر د یو مخرج نه. او مالته بیا خبره وکړو. اولني 4 غاښونه چې مخامخ دي، مخامخ 2 په 2، 2 پورته 2 لاندې، یو بل سره لګېدلي دي، دې ته ثنایا وایي. همدې 4 سره هر یو ته یو غاښ لګېدلی، 2 یو خواته 2 بل خواته، یعنې لاندې او باندې، دا رباعیات دي. رباعیات او دې ته قواطع هم ویلی کېږي. رباعیات او قواطع د قطع نه اخیستل شوي پرې کوونکي غاښونه دي. دې رباعیاتو سره یو غاښ بل لګېدلی هر طرف ته، هر رباعي سره، دې ته بیا انیاب ویلی کېږي. انیاب دا سوکه غوندې لري. انیاب غاښ چې دی نو سوکه لري. کواسر ورته هم ویلی کېږي. کواسر د کسر نه اخیستل شوی دی. هر څه چې ورته برابر شي ټک ترې نه باسي، ماتوي یې. صحیح شو؟ کواسر. او دا د ثنایي او رباعي سره فرق هم لري، په جوړښت کې هم فرق لري. ثنایي او رباعي د غاښونه چې دی نو دا څوکه یې بلکل داسې تیره غوندې وي، داسې هغه نه لري.
او انیاب د دوی په مقابل کې موړه ده، سیز یې همدغه غاښونه ورته ده، خو دا منځ چې دی اوار نه ده د هغه غوندې د ثنایي او رباعي، بلکې د هغې موړه غوندې ده، ځکه چې کسر ایجادولو دپاره. ام د دې وجې نه موږ چې هر څه ماتوو یا هر څه پرې کول غواړو، نو په ثنایي غاښونو باندې ته تار هم نشي پرې کولی. دا تار نه، تار ډېر نری شی همدا چې پکې ورکړې وځي اخوا ترې وځي، ځکه د نیولو ځای نه لري. او کواسر چې دي دا د انیاب چې ده دا څوکه لري، دا چې همدې وجې نه موږ چې کله هم پرې کوو، تاسو فکر کړی دې ته هم فکر کړی، موږ چې هر څه پرې کوو نو دلته یې نه راوړو، دې ته یې برابروو، ځکه چې دلته څه پروت ده. اوس که یو څوک ټوټه هم پرې کوي داسې نه کوي، داسې کوي، دلته هغه کواسر پروت ده، دا هغه طبیعي خلقت ده چې انسان ته او تا انیاب نه پېژنې، خو کار ځای یې پېژنې چې همدا کار کوي، دلته راوړي نو هغه یو ټک ترې نه باسي، بیا کغ کار وځي. نو هغې کې قوت ده، کواسر ده، کسر د دوو شیانو په منځ کې جداوالی راولي. په دې غاښونو باندې هغه نرم بادام هم نه ماتېږي. د بادام هغه دانه نه ده یا د منبلي هغه دانه هم په دې غاښونو نه خوړل کېږي. دا د ډول دپاره دي، دا د الله تعالی د انسان هغه ښایست په دې کې کار غاښونه شاته دي، هغه پټ دي. صحیح ده که نه؟ انیاب دې ته وایي. دې انیاب پسې بیا څلور غاښونه نور دي چې هغې ته چې ویلی کېږي ضواحک د ضحک نه اخیستل شوی، ضحک خندا ته ویلی کېږي. یعنې دغه غاښونه د انسان په عادي حالات کې نه ښکاره کېږي. انسان چې کله خبرې کوي همدغه ثنایي او رباعي ښکاري، انیاب هم نه ښکاري. یو دا چې ته پکې خوله هې 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 کې وکړې که نه، خوله چې جینګه کې هغه بېله موضوع ده، نو که نه داسې نه ښکاره کېږي، همدغه یوازې ثنایي را ښکاره کېږي. نو هغه ضواحک چې دی نو ضحک وخت کې ښکاره چې خندا قهقه وخت کې چې مثلا د چې خوله د ښه وازه شي که نه، نو بیا پکې کله کله د بعضو خو هغه نواجز هم ښکاره شي، دا نه دی په کار. خندا د انسان طبیعت سره په کار ده، نو د خندا خپل مراتب دي. تبسم په کار ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشطبي کړې ده، خو په خوشطبي کې قهقه ته خبره نه ده رسېدلی. تبسم لکه موږ تاسو چې مسکی چې ورته وایي، مسکی کېدل، انسان طبیعت خوشحاله شي، طبیعي خبره چې مسکی کېږي، نو په داسې حالت نه چې باخوا دېخوا وغورځېږي او بس خپل اندامونه دې په کنټرول کې بیا نه وي که نه، نو دا شیطاني حرکات دي او دا نه دي په کار، او دې باندې خطر موجود ده، کله کله بیا اودس هم ګوره ماتېږي که نه. علماو خو لیکلي دي په مانځه کې خندا قهقه سره چې دا مسله ده که نه، ځکه چې دې هلته ته په ځان باندې بیا کنټرول نه لري، نو دې وجې نه تبسم په کار ده، مسکی کېدل په کار دي. نو که مسکی کېدلو سره لږ غوندې لکه سړی هغه هم شي چې هغه حتی لږ غوندې اواز هم گنجایش شته، خو دا ها او د هو جوړول د دې گنجایش بیا نشته. نو ضواحک چې در هغه غاښونه دي چې کله ته بې کنټروله شي که نه، نو هغه وخت کې بیا راښکاره کېږي. او بیا چې که خواري دې پکې کړي، پاک او صفا او نظیف دې ساتلی خو ډېره ښه. او که مثلا نو که د مسواک د استعمال قدرت او توانایم تا ته خدای پاک نه یې درکړی، نو بیا هغه غاښونه چې دي د خلکو طبیعت د ورباندې خراب شي. د دې وجې نه نو د انسان دا خوله چې ده که نه، دا همیشه نظیف ساتل پکار دي. او د مسواک خو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو ټولو نه اهمه فایده پکې ده چې د الله تعالی د رب رضا پکې پرته ده. مطهرة للفم ومرضات لرب. ښه، د ضواحکو سره اخواته 12 غاښونه دي چې هغې ته طواحین ویلی کېږي. هر یو طرف ته 3 دي، یعنې 6 پاس جامه کې دي، 6 په لاندې جامه کې دي. بیا جامې چې دی نو ښي طرف ته او چپ طرف ته، 3 پورته ښي طرف ته، 3 پورته چپ طرف ته، او 3 لاندې ښي طرف ته، او 3 لاندې چپ طرف ته. 12 غاښونه کېږي. دې ته طواحین ویلی کېږي. او طواحین د طحن نه اخیستل شوی ده، او طحن ویلی کېږي ژرندې ته. دا غټه او قوي غاښونه دي، د ژرندې په شان هر څه چې ورته وولې که نه، هغې دل کوي او معده ته سیده چې دی نو ښه روغ او صفا رسوي چې تا د پکې معده کې څه مشکل پکې پیدا نه شي. طواحین دا غټ څلور ګوټه غاښونه دي، ښه قوي. د انیابو نه وروسته ضواحک هم غټ دي، خو د ضواحک یو سر چې د انیابو سره لګېدلی، دا د انیابو په سایز ده، او هغه طرف یې چې دی نو د طواحینو سره لګېدلی، هغه طرف یې لږ لکه د ځای ته په کتو باندې همغسې
لکه دا نجاران چې کله یو ځای وړوکی وي که نه هغه بلوک ورته تراشي یو طرف ته غټ پرېږدي یو طرف ته وړوکی پرېږدي دا طواحن داسې یو غاښ ده ښه ضواحک هغه طرف یې طواحن سره برابر ده او دا طرف یې د انیابو سره برابر ده نو دا هم په ډبل غاښونو کې راځي نو دې ته بیا طواحن ما ته ولې چې ویل کېږي نو دا 12 غاښونه دي او آخر کې د طواحنو نه وروسته نواجز په نوم باندې غاښونه دي نواجز دا د نوادرو په معنا باندې کم یافته چې د هر چا نه وي صحیح شو نواجز معنا هم دا ده چې لږ پیدا کېدونکي د هر چا نه وي همدې وجې نه موږ چې کله وایو چې د هر چا په خوله کې نه څوک چې تکمیل شوی نه وي د وجود نو هغې نواجز غاښونه نه وي همدې وجې نه عام خلک ورته دې ته د عقل غاښونه هم وایي عام ټولنه کې دې ته د عقل غاښونه ویلی کېږي کله کله به تاسو د مشرانو سپین ږیرو نه اورېدلي وي نو هغې چې څه خبره وکړي وایي ته کښېنه وایي ته تاله تر څو د عقل غاښونه نه دي شنه شوي په دې شیانو کې ګوتې مه وایه یعنې ته وړوکی یعنې ستا عقل لا تکمیل نه ده نو دا هم دا غاښونه چې د عقل د تکمیل یو علامت هم ده چې انسان دا تکمیل شو د هغې نه وروسته به د کمعقلۍ د حرکات او سکنت بیا سړي کمیږي ځکه عقل یې تکمیلیږي نو کوم شی چې ورته دغه غاښونه مخکې ورته ښه ښکاره کېږي او هغه ښه نه وي په دغه وخت کې عقل کار کوي وایي لکه دا کار ښه نه و او زه چټي ورپسې لګیا وم نو دا نواجز دي دغه آخرني غاښونه چې دي دا ډبل غاښونه دا هم ډبل غاښونه دي نواجز طواحن او ضواحک په مجموع کې دا ټول 20 غاښه کېږي دې ته بیا ادراس ویلی کېږي او دا یعنې د جامع غاښونه د جامع غاښونه دا قوي دي او غټ غاښونه دي او دې باندې چې د هر چا وس او طاقت هم نه رسېږي چې په اسانۍ سره څه کړي دې ته صدمه ورسوي غټ غاښونه دي که نه قوي غاښونه دي نواجز او طواحن او ضواحک یعنې 4 ضواحک او 12 طواحن او آخر کې 4 بیا نواجز دا په مجموع کې ټول 20 غاښه کېږي هم د 20 غاښونو ته ویل کېږي د ادراز غاښونه یعنې د جامع غاښونه یو څوک د چا دپاره د غوسه وي که نه وایي لکه دا جامې به در باندې ماتې کومه سنایه نه یادوي ځکه سنایه خو په حلوا کې هم کله کله ماتېږي صحیح شو که نه د جامې غاښونه به دې ماتې کوم یعنې مطلب دا چې خپل د قوت مظهر هلته کوي چې زه ګوره دومره قوي یم چې دا جامې غاښونه خو په اسانه نه ماتېږي خو زه دا هم ماتولی شم یعنې دا دومره قوي دي په عادي حالاتو کې دا نه ماتېږي او په اسانۍ سره ګوره د لاس هم مه ورکوئ ځینې ډاکټران دي چې معمولي غوندې هغه وشي وایي غاښ به درته وباسو دا د لاس مه ورکوئ اوس الحمدلله وسایل شته ترمیمیږي ډکیږي صفایي کېږي او که دا یو ځل دا ځای تش شو که نه دا نور پلاستیکي غاښونه بیا د دې کار نشي کولی ګوره دا خو طحن کوي دا خو ژرنده کول کوي بیا دا ته چې کوم چارماغ او بادام ماته یې که نه دا په پلاستیکي غاښونو بیا نه ماتېږي خبره ورسېدلې بیا به هر درېیم ورځ باندې ځې وروره تا خو به طاقت کېږي نه زمونږ خو هر شی په دې غاښونو باندې ماتوو د غاښونو موږ ډېر کار اخلو کم مقصد دپاره چې الله تعالی پیدا کړي د هغې نه به اضافه بار هم پرې اچوو نو دې وجې نه دا روغ ساتل پکار دي بهرحال دا د غاښونو بحث خلاصه وه او دا زده کوي نو خلاصه یې دا شوه چې انسان په خوله کې 28 غاښونه دي 4 ته ثنایا ویل کېږي دا مخامخ غاښونه دي 4 رباعیات دي هر ثنایي سره لګېدلي یو یو غاښ بیا رباعیاتو پسې انیاب دي او انیابو پسې ضواحک دي دا هم 4 دي او بیا د ضواحکو نه وروسته طواحن چې دي نو 12 دي هر طرف ته شپږ لاندې باندې 3 صحیح شو او آخر کې نواجز دي بیا نواجز او طواحن او ضواحک چې دا ټول 20 غاښه کېږي هر طرف ته به 15 دانې وي هر طرف ته به 15 دانې وي او دا غټ او پلن غاښونه دي چې دې ته بیا د دراس غاښونه ورته هم ویلی کېږي یعنې د جامع غاښونه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين